ټول ورځ دا وګوره دا ته ټوله داغ د لګېدلې ده. دا په دې ځای باندې لګېږي بله چاره نشته بس. ما سره دوه شیان دي ښه. نو اوس راته ووایه چې دیو کې کوم یو انتخاب یې؟ هندوانه. ګوره پښیمانه نه شي. نه بس هندوانه مې بغه کړم دا. راځه هندوانه ما اخله قطی واخله. نه هندوانه نه زما در باندې قطی لورېږي. بس هندوانه راکړه ولاکه مې 200 روپۍ ته وسه کېږي چې موبایل پې واخلو. سلام علیکم. کاکا ستړی مه شې ستړی مه شې ستړی مه شې. ښې جوړې په خیر یې کراري ده. دا دې څنګه داسې غوږو نیولی ده سپرېږي نه؟ زنځیر یې مات ده او بس دې نشم. د خو بیخي زنځیر نه لري. نه که نه زنځیر یې نشته ده بس مجبوري ده نو داسې چلو ټوله ورځ دې کوڅو کې 80 روپۍ پې وګټو یا 100 روپۍ پې وګټو. نو ته څه شی په دې کې کوې؟ تا سره کباړ ټولوې؟ کباړ ټولوو او مطلب دا ده شامپو پکې خرڅوو دا املیان او امچورې پکې خرڅوو دا شیونه خرڅوو بیا کباړ هم ورسره اخلو دا ویسیلین خرڅوو مطلب دا ده یا 100 روپۍ پاتې شي یا 80 روپۍ پاتې شي یا 50 روپۍ پاتې شي. او والله که وړه څونه بچیان دي کورنۍ غړي هم څومره دي؟ 8 نفره یې او مطلب دا زامن دې نشته؟ غټ زامن نشته واړه دي او بس دا یو چې دا 12 کلن 14 کلن د هغه مکتب وایي او زه د مجبورۍ دا بایسکل چلوم. یوازې همدا د تاسو لار د ګټې همدا لار دی. دا همداسې باسکل چې نه زنځیر لري نه زنځیر لري نه هغه لري مجبوري ده نو څنګه کې کنډون هم راویستلي دي خپلې روپۍ ولاکه په یعنې دغنه کېږي چې ما وړی کور ته یې ویست. ما سره دوه شیان دي ښه. یوه هندوانه ده وړی هم د ډېره ښه لګېږي سړی وخوري لږ مالګه هم پرې واچي. بعضې خلک وایي سم تر سیروم جوړېږي. ښه کاکه اوس نو دې دواړو کې کوم یو انتخاب دی؟ هندوانه. ولې هندوانه انتخاب دی؟ بس کا کاره شی ده نو مطلب د بچیانو ته مې وړم یخه ده بېګا به یخه وخورو. نو ګوره پښیمانه نه شي. نه بس هندوانه مې بغه کړم دا قبول. بیا وروسته مې درته قطی ښودلی بیا پښیمانه. نه بس دا هندوانه و نصیب کې به مې نه وي. ښځه هندوانه ما اخله قطی واخله. نه هندوانه نه زما در باندې قطی لورېږي. بس هندوانه راکړه زیر قطی. ښه دا وګوره کاکا چې خلاص کړه راوي بس څه شی دي پکې وروره چې وي ګورو کنه پیسې دي پکې. پیسې دي حساب کړه 2 3 4 5 6 7 9 10 څو شوې؟ 15,000 افغانۍ دي. نو دا له خیره سره په خیر استفاده کا نو دا غبم درته درکم صحیح ده. دا مې سزا ډېر هندوانه دې ډېر ویلې چې دا وړم الله دې مستعان زه شاده کېک ده ته ماشاءالله ښه ده باسکل کې ځای ورته جوړ کړی او دا وګوره په ښه مې دا د بایسکل دا وګوره دا ټوله ورځ دا وګوره دا ته خو ټوله داغ د لګېدلې ده. دا په دې ځای باندې لګېږي بله چاره نشته بس. سم ټول زخم ده کنه دا ټول دې بایسکل ځکه زنځیر مې ته ایسته که دا په ښې نه به مرض راته جوړ شي پیسې هم نه لرو چې پې ویې لګو ولاکه مې 200 روپۍ ته وسه کېږي چې موبایل پې واخلو. د خدای په نوم مې د قسم جومات خوله کې ولاړې ډېره مالات خرابه ده. بس دا 15,000 افغانۍ دي کاکا دا خو دې اوس لپاره انشاءالله ضرورتونه کولی شي چې باسکل پې جوړ کړي حتی کولی شي چې پې نه وایم کړي دا باسکل خو څونه قیمت نه لري. دوی دي 1,500 روپۍ دي دغونه بس که زړه دي نه وای که زړه دي نه وي جوړ یې کړه. صحیح ده بالکل په دواړو سترګو. ډېره مننه. نو کاکا خدای دې د ژوند مشکلات حل کړه. زموږ ځکه تاسو انتخابو هدف مو دا ده چې تاسو مثلا په دې پاخه عمر کې د دې پر ځای چې خدای مه کړه سوال وکړئ د دې پر ځای چې په کور کې کښېنئ چې ولا کار نشته نو خپله زحمت باسئ کار کوئ. 6 بجې د سبایي زه راوځم او د ماښام د 6 بجې هره ورځ څومره کار کوئ د ورځې؟ یاره کله څه لیکلی او سلوشۍ لیکلی او نیم سلیمه وړه پې وشي او شي کله چای نه کله بوره نه کله غوړي نه به ژونده تېرېږي. نو حتما چې د دومره کم څه تاسو لاسته راوړئ ضرورتونه به د کور ډېري نو حتما به تاسو هر سهار راوځئ او فرمایش دا اوس مې سیاسرې تلې خوږېږي پیسې را سره نشته چې ډاکټر ته بوځم بس دغنه ګټو چې بس بېګا ته به وړه ویسو یا چای بوره غوړي دغه شیونه به ویسو. جمعه کې ورځ کته کوو نور چې ډوډۍ کله
مطلب دا ورور حاجي صاحب تاسو ماشاءالله ډیر با همت خلک یاستئ تاسو ډیر با همت خلک خدای مو د ژوند ستونزې حل کا یو سوکاله و آرامه ژوند مو نصیب پروردګار مه خرابوه چې تاسو داسې غریبانانو پسې ګرځئ او د خلکو مشکلاتونه حل کوئ موږ په سړک تېرېدو د زیوم لیدلی یو نظر مال ډېره مننه کاکا بس ماته یو غېږه راکړه خدای په امان خدای پاک دې مو خرابوه خدای په امان سلام